دا ټولې جړاګان نه شو دا په ځان کمې کمې نخرې کوي سقاوي ته چې ورشي یو شانې بار روزي بیا نه پېژني که دا بل څوک راووت دا د فطرت خلاف نه چلېږي دوی د ګیرو سره څه وکړه دوی د بریتو سره څه وکړه دوی د یختو سره څه وکړه دوی د خپل لباس سره څه وکړه کم طرف ته لاړه دا خو فطرت نه دی د انسان فطرت انساني نه دی فطرت هغه فطرت دی چې کوم د انبیاء کرامو الله جل شانو ښودلی په فطرت چلېدو باندې الله جل شانو چې مکمل کم انسانان دی قوم ته خو دی انسانیت ته ښودلي هغه پیغمبرانو علیهم الصلوات و تسلیمات او داسې چلو شو نسل کم طرف ته ځي او مشران سوی خیر دی الک دی نو خیر دی کار غلط کوي موږ ته هم پته دی چې الک دی هغه ځان نه جنیا جوړه کړې ده نو ته څنګه وایې چې دا الک دی دا خبره ټیک نه ده الله جل شانو چې دې قوم له ټول نه سخت ترین عذاب ورکو وجه سوه د خپل فطرت خلاف چلېده خپل شهوت په د ښځو په ځای باندې الکانو نه سر کو هغه کېږي په دې معاشره کې که نه کېږي د حضرت شعیب علیه السلام د هغه قوم الله جل شانو هلاک کو ولې هلاک کو ځکه بددیانت و سود خواره و خیال مو دی د حضرت نوح علیه السلام قوم الله جل شانو هلاک کو په طوفان باندې ولې مشرکانو د حضرت صالح علیه السلام قوم الله جل شانو هلاک کو ولې ظالمانو د حضرت لوط علیه السلام قوم الله جل شانو هلاک کو ولې د هغې کار څه د فطرت خلاف چلېده بانګیان به یې جنګول دا هم کار و سپي به یې جنګول دا هم کار نو یاد ساتئ مېلمنو ته به تکلیف رسو دا هم د هغې کار و دا ټول کارونه دا ټول چې څونه الله جل شانو انسانان هلاک کړي د هر پیغمبر قوم یې هلاک کړی الله جل شانو ته وګوره د هغې هغه ټول مرضونه دې امت کې الله جل شانو را جمع کړي سود په دې کې شته که نشته ظلم پکې شته که نشته بددیانت دي که نه دي ظالمان دي که نه دي د هلکانو کار کوي که نه کوي بانګیان جنګوي که نه کوي سپي جنګوي که نه کوي سیب پرېښي بیا کرونا راغلی ده ورکې ډېر صفات دي تاسو ته ما پرون ویلي حدیث مې ته ویلو دې خلکو دونه ظلم کړی الله به بدللی هسې نه پرېږدي الله الله جل شانو فرمایي چې لوط علیه السلام ما د هغې قوم ته لېږلی لوط علیه السلام ته وفرمایل ای ظالم قومه دا تاسو څه کوئ ښه په دې خبره پوهېږئ چې موږ له الله جل شانو د شهوت دپاره زنانه پیدا کړي بیا د هلکانو نه خپل شهوت سر کوئ تاسو په دې نه پوهېږئ انکم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء الله جل شانو فرمایي چې لوط علیه السلام ته وفرمایل بل انتم قوم تجهلون حضرت نوح علیه لوط علیه السلام وفرمایل چې تاسو په دې پوهېږئ چې دا د هلکانو دا کار غلط دی بل انتم قوم تجهلون خو ځان په زور جاهلان کړي دا لوط علیه السلام وفرمایل نو الله جل شانو فرمایي فما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم د لوط علیه السلام ته ځان ډېر پاک ښکاري که نه دی د خپل کلي نه وباسې د دې مثال داسې دی لکه مونږ چې یو سړي ته وایو که نه یا تاسو ورته وایې لکه دا کار غلط دی دا مه کوه هغه ته داسې زما پلار راغلی چې ما ته داسې روغ سړی ته داسې پاک سړی تاسو ته ما پرون ویلو چې الله جل شانو له حدیث شریف کې راځي د ټول نه زیاته غصه په دې خبره ورځي چې یو سړی بل ته دعوت ورکړي د یو ښه کار او د بدې نه منع کوي او دی هغه له توجه ورنه کړي او بیا پسې خندا وکړي نو دا خندا دا خو د کفارو کار دی ما یأتیهم من رسول الا كانوا به یستهزئون دې خلکو ته چېرته هم پیغمبر نه دی راغلی په هغې پیغمبر پورې ټوکې کړي دا چا کفارو الله جل شانو فرمایي فما كان جواب قومه الا ان قالوا نوح علیه لوط علیه السلام د قوم ته دا جواب ورکو چې اخرجوا آل لوط من قريتكم خپل منځ کې مشوره وکړه چې لوط علیه السلام باید خپل ښاري نه وباسو ځکه انهم اناس یتطهرون دا ډېر پاک خلک راغلي دي بس چې موږ ته نصیحتونه کوي الله جل شانو فرمایي دوی د لوط علیه السلام خلاف سازش کو فانجیناه واهله ما لوط علیه السلام هم بچ کو دغه چې کومې لوڼه وي هغه هم بچ کړې هغه خاندان هم بچ کو چا ورته هېڅ څه نه او څه چل مې وکړه الله جل شانو فرمایي ما ورته حکم کو شپې د شپې وځئ او زه دا قوم هلاکومه هغې سره بیبي مو وته لکه دا بیبي د هغې په اعمالو باندې رضا وه دغه بیبي مو سره دلته تباه و برباده الا امرأته قدرناها انها من الغابرین هغه بیبي الله فرمایي ما پاتې کړه په هغې هلاک شوو خلکو ځکه د هغې عمل باندې هغه رضا وه لوط علیه السلام ښځه د پیغمبر ښځه چېرته بې حیا نه شي کېدی ګوره یاد ساتئ کافره کېدی